چې خپل بد او ګنده فکر او سوچ به ښه او پاک سوچ او فکر ته څنګه بدلوو. نو د دې دپاره درې طریقې ښودلې شوي دي چې په درې طریقو سره مونږ خپل بد فکر او سوچ ښه او پاک فکر او سوچ ته بدلولی شو. په دغه درې طریقو کې لومبۍ طریقه دا ده چې د ښه او د پاک سوچ لرونکي خلکو خبرې اورېدل دي، یا د هغې سره ناسته پاسته ده، یا د هغې کارونه کتل دي بار بار. نو دې سره به زمونږ سوچ بدلیږي. او د دې دلیل دا دی چې زمونږ سوچ کې چې کومه خبره راځي نو اول هغه خبره او هغه کار یا مونږه په غوږونو اورېدلی وي، یا مونږه په سترګو لیدي وي، یا دغه کار کوونکو سره مونږه څه ناسته پاسته کړې وي. د هغې د وجې نه هغه لومبۍ زمونږه د سوچ او د فکر شکل اختیاری زمونږ او ستاسو په دماغو کې. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.